مینه د ورځ په ورځ کمیږي ولې مینه د ورځ په ورځ کمیږي ولې او جذبې د عشق مې بیا زیاتېږي ولې او شعر دی چې ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. عزت افریدی یم، پاڼه ده د اسمان ستوري. او نن سره ډېر ګران او محترم وړوکی اتل افریدی د حاجي کندهار افریدي صاحب زوی دی، د بوړۍ اوسېدونکی دی. ځکه چې موږ دلته پروګرام کولو د والد صاحب محترم سره یې دا هم وویل چې زه تاسو سره غزلې شریک کوم، مولا هم غزلې رسي او پښتنې خبرې خو سره ډېرې نشو کولی ځکه چې دومره ټیلنټ پکې نشته دی. خو څه ته اورو چې څه یې هم یې شریک کړل، که دوه شعرونه وي که مکملې غزلې وي. او وخت مو ډېر نه خلم راځي چې اول ورته پروګرام کې هرکلی وایو، نو په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ. ډېره مننه او تاسو چینل او تاسو ډېره مننه چې موږ له هم وخت راکړلو. ډېره مننه. مینهوالو سره څه شریکوئ؟ مینهوالو سره به یو اپلور یو غزل شریک کړم وړوکی غوندې غزل مطلع عرض دو چې مینه د ورځ په ورځ کمیږي ولې مینه د ورځ په ورځ کمیږي ولې او جذبې د عشق مې بیا زیاتېږي ولې او شعر دی چې ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې او شعر دی چې د یو زړګي نه بل ته لار په څه ده د یو زړګي نه بل ته لار په څه ده او چې زه یې هېر کړم رایادېږي ولې او شعر دی چې دا ستا د غږ د اورېدلو سره دا ستا د غږ د اورېدلو سره او د زړه درزا مې سوا کېږي ولې شعر دی چې دا ستا د غږ د اورېدلو سره دا ستا د غږ د اورېدلو سره او د زړه درزا مې سوا کېږي ولې او غزل ماکتار زو چې کندهار سره یو ځای شي اشنا چې کندهار سره یو ځای شي اشنا او لنډه خبره چې اوږدېږي ولې چې کندهار سره یو ځای شي اشنا چې کندهار سره یو ځای شي اشنا او لنډه خبره چې اوږدېږي ولې. ډېر ښکلی، ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تاسو واورېده د کلام د غزل ژبه لهجه څومره سوپان دو سره یې وویل دا ټول تربیت دی او د ادب سره پاتې کېدل دي. نو ډېر په ښکلي انداز سره ځین چې مینهوالو بل هم څه شریکه چې یو غزل به تا بلې وینه چې تاسو یې غزل مطلع عرض دو چې ته خو رانغلې زړه پر هر پاتې شو ته خو رانغلې زړه پر هر پاتې شو د غرو په څوکو لږ لږ لمر پاتې شو او شعر دی چې ته مې د زړه کور ته چې راغلې اشنا ته مې د زړه کور ته چې راغلې اشنا او زړه لیونی رانه بهر پاتې شو او شعر دی چې قاصد هغه ستغې ویلې نه شوې قاصد هغه ستغې ویلې نه شوې او خوله کې نیمګړې یې خبر پاتې شو قاصد هغه ستغې ویلې نه شوې قاصد هغه ستغې ویلې نه شوې او خوله کې نیمګړې یې خبر پاتې شو او شعر دی چې اختره بیا دغسې را چې نشي اختره بیا دغسې را چې نشي اشنا همداسې مرور پاتې شو او شعر دی چې خیر دی که زه یې له محفل وویستم خیر دی که زه یې له محفل وویستم دا سویلو خو مې اثر پاتې شو شعر دی چې دا خوشحالۍ خو زه غمونه ګړم دا خوشحالۍ خو زه غمونه ګړم او نن خو بس لاړلو که سر پاتې شو او شعر دی چې دا رنګینۍ جوړې همتا پورې وې دا رنګینۍ جوړې همتا پورې وې او بغیر له تا خړ پېښور پاتې شو او غزل ماکتار دو چې ته کندهاره پسه نه رسېږي ته کندهاره پسه نه رسېږي او هم ستا دپاره بېرته ور پاتې شو. ډېر خوندور ملګرو تاسو واورېدو څومره په ښکلي انداز سره یې حقیقت چې زړه له کوزېږي هر یو لفظ یې مینهوالو کتونکو د شاعرانو په انداز کې هم یې یا مطلع مقطع ښه پوهېږي نو انشاءالله دا به د راتلونکي وخت چې شاعري شروع کړي نو یو ستر شخصیت به جوړېږي او یو ښکلی لیکوال به جوړېږي. او داسې نور څه د کندهار افریدي صاحب زده کړي یا د بل چا یوه مقطع زده رو یوه مقطع به ته ووایم چې کندهار پتا مین دی کندهار پتا مین دی خو د خاورې غم یې هم شته او سره ناست یو په محفل کې خو اکثر رانه ورکېږي.
تاسو د پښتو کتابونه پړولی شئ پړولی شو لیکل میکل کولی شئ پښتو پښتو لیکل هم کولی شم پړولی هم شم دا د چا نه زده کړي دي دا بس کتابونه به هم کتلو بس پښتو سم مینه وه یا وجې بس مونږ پښتو هم زده شوي یو عمر به د څومره وي مو عمر به هسې 12 کاله وي 12 کاله به وي ښکاري خو نه 8 کلونه هم زیات نشي ویلی و زه بیا هم هغه اوس هم کې اسکول جایې اسکول یم په اووم کلاس کې یم په اووم کلاس کې دیني سبق ویې دیني سبق هم ختم مې کړی قرآن مجید حفظ خو نه کوې بس شروع کوم یې حفظ به شروع کوې ماشاءالله الله د علم غړ جوړ ملګرو تاسو وکتل ډېر په ښکلي انداز سره د هرې خبرې جواب هم کوي مو خو ویل چې دومره خبرې به هم نه کړي ځکه چې کیمرې مخې لا ډېر زور دی میک سره چې سړی مخامخ شي نو بیا خبرې هم نشي کولی لیکلې خبرې هم څوک نشي ویلی بیا د ځون نه ډایرکټ نو ډېره مننه یې کوو ملګرو له څه بیا یې نور بس پښتنو له دا پیغام ورکوو چې خپلې ژبې سره مینه وساتي خپله ژبه ژوندۍ وساتي ځکه چې په خپله ژبه باندې پرمختګ کیږي خو بنیاد دی توکتونو خپله ژبه نو پکار دی چې مونږ خپله ژبه ژوندۍ وساتو خو هر چېرته یې د هغې ژبې صفات وکړو او دا ژبه نه ویروو ډېر خوندور ملګرو تاسو واورېدل په دا وړوکې خوله او په دا کم عمر کې تاسو لا یې ښکلې خبرې وکړې د عبرت نه ډکې نو ډېره مننه کوم ملګرو د دغه ویډیو کتلو سره او د ټولو ملګریو ډېره مننه کوم چې مونږ اورې مونږ برداشت کوي د دغه ملګري غوښتنه دا ویډیو سره مخکې خلکو سره شریکه کړو ځکه چې دومره ښکلې عبرت خبرې او په ښکلي انداز سره غزلې تاسو سره شریکه کړې نو موږ سره کیمرامین محمد سید افریدی او خپل کوربه عزت افریدي له تر بله مرکه پورې ورکړې اجازه د لوی الله پام